السلام علیکم ورونو. دا د HTML سیریز دوهمه ویډیو ده. په تیره ویډیو کې موږ او تاسې د HTML بیسیک معلومات ترلاسه کړي ول. د HTML انټروډکشن مو کړی و چې HTML کوم ډول پروګرامینګ مارک اپ لینګویج ده، څنګه کار کوي، او په نوټ پیډ پروګرام کې مو د هغه فایل هم جوړ کړی و او همدارنګه په براوزر مو ټیسټ کړی هم و. په دې ویډیو کې د بریکټ په نوم باندې د ټیکسټ ایډیټر استعمالو موږ او تاسې، او انشاءالله د HTML مارک اپ لینګویج نورې برخې به لولو. نو راځه ما بریکټ په نوم باندې دغه کم ټیکسټ ایډیټر دا خلاصومه، او په دې کې چې دا په نیو باندې کلیک کومه. دغه فایل ما تیار جوړ کړی ده، خو ستاسو د پوهېدو لپاره په نیو باندې کلیک کوم. زه یو نوی فایل د سره شروع کوم. نو په نیو باندې کلیک کوم او تاسو کتلی شئ دغه سکرین یا دا صفحه یې ماته کولاو کړله. له هغې نه وروسته دا فایل سیف کومه په ډیسکټاپ باندې سیف کومه او دغه ته یو نوم ورکومه. عموما د HTML کوم لومړنی فایل چې اول فایل هوم چې کوم د ویب سایټ هغه هوم پیج لپاره جوړیږي، هغه د index.html په نامه باندې خلک نومول کیږي. نو زه دا فایل زه هم د index.html په نوم باندې نوموم او په ډیسکټاپ باندې سیف کوم. له هغې نه وروسته د HTML کوم چې ابتدایي ټیګونه دي هغه ټیګونه لیکمه. د HTML لومړنی ټیګ چې ده چې په اوس وخت کې کوم څنګه چې نور پروګرامینګ لینګویج دي لکه پایتان، جاوا، هغه مختلفې ورژن لري. لکه پایتان کې پایتان 2 د پایتان 3 د اوس وخت کې پایتان 3 استعمالیږي، پخوا پایتان 2 استعمالیدله. همدغه شان په HTML کې هم چې ده ورژن دي. په اوس وخت کې د HTML 5 په نوم باندې ورژن استعمالیږي. نو د HTML 5 په نوم ورژن استعمالیږي، د هغې لپاره دغه لومړنی ټیک د HTML په اصل کې زموږ براوزر ته وایي چې موږ اوس وخت کې د HTML کم ورژن استعمالو. نو دغه کم ټیک چې ده ګریټر دین ساین او بیا چې ده لیس دین ساین او بیا ایکسکلیمیشن ساین او بیا د DOC که په وړو کې ولیکئ او که په غټو کې ولیکئ څه فرق نه راځي. DOC ټایپ او DOC ټایپ بیا HTML او دغه ټیک به کلوز کړئ. له هغې نه وروسته چې ده د HTML ټیک لیکل کیږي. HTML ټیک د کلوزینګ ټیک چې ده دغه کوم ټیکسټ ایډیټر موږ استعمالوو د بریکټ په نوم باندې، دی په خپله ګوره کلوزینګ ټیک دا وګوره کلوزینګ ټیک ده په خپله ورکړم. له هغې نه وروسته دغه HTML ټیک په اصل کې HTML ټیک ټول ډیټا چې د براوزر یا په ویب پاڼه باندې راځي دا ټول د HTML ټیک په منځ کې لیکل کیږي، البته د کوډ له مخې نه. بیا یعنې ټول ټیګونه چې د HTML کوم ټیګونه دي هغه ټول دغه HTML ټیک په منځ کې لیکل کیږي. بل د هیډ ټیک په نوم باندې ټیک ده. د هیډ ټیک اصلیت کې دا یو داسې ټیک ده چې په دې کې هغه ډیټا لیکل کیږي کومه چې براوزر ته معلومات ورکوي زموږ د HTML فایل باره کې. لکه براوزر ته وایي چې دغه HTML فایل نوم څه شی ده، لکه څنګه چې موږ عام د ویب سایټ نوم د ویب سایټ نوم د دغه ټیک په منځ کې لیکل کیږي. همدارنګه براوزر ته وایي چې دغه ویب سایټ په جوړولو کې د کوم کرکټر سیټ څخه کار اخیستل شوی او یا ځینې نورې مهمې ډیټاګانې. تاسو کتلی شئ په کله چې موږ یو ویب سایټ په ګوګل کې سرچ کوو نو هلته چې ده هغه ویب سایټ پریویو راځي. اوله په ویب سایټ نوم یې لیکلی www پلانکی ویب سایټ او بیا لاندې یو لنډ د ډیټا لنډ معلومات لیکلي چې دغه ویب سایټ د کې شي پاره کې ده یا داسې. نو دغه ډسکرپشن یا دغه چار سیټ کرکټر سیټ دغه ټول په هیډ ټیک کې راځي یا د ویب سایټ نوم. او بل ټیک چې ده هغه د باډي ټیک په نوم باندې ده. باډي ټیک چې ده باډي ټیک کې ټوله هغه ډیټا چې په یو ویب سایټ کې دننه لیکل کیږي، مطلب په یو ویب سایټ کې دننه چې که عکسونه وي، که ویډیوګانې وي، که عام لیکل وي، دا ټول چې ده د کوډ له مخې نه دا به په
په کوډ مطلب کوډینګ چې کوو موږ په HTML فایل جوړو هغه د دې باډي ټیګ کې راځي. بله مهمه خبره په دې ځای کې دا ده چې تاسو کتلی شئ HTML ټیګ چې ده دا انډنټ ګوره نه لري عام، او دغه هیډ ټیګ چې ده دا بیا انډنټ لري. مطلب دلته خالی فاصله ده، دا خالی فاصله چې تقریبا د 4 سپیسو په اندازه ده یا یو ټیپ په اندازه ده، دې ته انډنټ وایي. انډنټ او دغه د دې ښکارندوی ده، د دې دا ښکاره کوي، دا په اصل کې مطلب یې دا ده چې دغه HTML ټیګ چې دا یو پیرنټ ټیګ ده. مطلب هغه کم موږ چې په پښتو کې هم ویل کېږي چې کم شجر نسب په ډول باندې دا چې د هغه عمومي هغه بره کم چې اول سر کې نوم لیکل کېږي هغه ټیګ د HTML ده، او دا نور ټیګونه چې په دې کې دننه لیکل کېږي لکه باډي ټیګ سو یا دا هیډ ټیګ سو، هیډ ټیګ یا دا باډي ټیګ، دا چې د په اصل کې د HTML چایلډ یا چایلډ ټیګ دي. او دغه ټیګونه په خپلو کې بیا چې کوم په یو ډول وي، مطلب دا هم انډنټ لري او دا هم یو انډنټ لري، دغه ټیګونه په خپلو کې دې ته سبلنګ ټیګ ویل کېږي. بیا په دې هیډ او د باډي ټیګ کې دننه چې نور ټیګونه وي هغه چې ده بیا د دې هیډ او باډي ټیګ چایلډ ټیګ نومیږي. نو دا ځینې خبرې دي. له هغې نه راځو لیکل کوو. نو په دې هیډ ټیګ کې زه یو بل ټیګ جوړوم چې هغه ته وایم ټایټل ټیګ. تاسو کتلی شئ ټایټل ټیګ. ټایټل ټیګ په اصل کې ویب براوزر ته وایي چې دغه ویب سایټ یا دغه ویب پاڼه چې موږ جوړو دا په کوم نوم باندې ته سیف کول غواړې. مطلب هغه ویب پاڼه تاسو کتلی به لیدلی وي چې www یو ویب سایټ، نو دغه ویب سایټ نوم چې ده دا په اصل کې په دې ټایټل ټیګ کې لیکل کېږي. نو ټایټل ټیګ کې زه دلته مثلا زه نوم ورکوم چې د ما دغه ویب سایټ ته چې ده د خپل پیج نوم ورکوم د ټیکنیکل RHA نوم ورکه. له هغې نه وروسته په هیډ ټیګ نه تیریږو او هیډ ټیګ کې ځینې نور ډیټا هم راځي، لکه دلته مثلا زه یو بل ټیګ جوړوم د میټا په نوم باندې یو ټیګ ده میټا او په میټا ټیګ کې چې ده تاسو کتلی شئ څنګه ما میټا ټیګ کې سپیس ووهه نو دلته ماته اټریبیوټ مختلف راغله. مطلب په دې میټا کم ټیګ چې ده په دې کې دننه ته کم اټریبیوټ کم دننه کم عناصر ایلیمنټ یې استعمالولی شئ. نو زه یې ورته لیکم چې میټا چارسیټ او چارسیټ کې ورته لیکم چارسیټ از ایکوال ټو، ګوره چارسیټ څنګه مې چې د مساوي علامه ولیکله نو د چارسیټ مختلف ډولونه راغلل. نو له دې څخه زه یو دانه چارسیټ انتخابوم، مثلا زه ورته وایم چې د وینډوز دا چارسیټ زه دا غواړم، او له هغې نه وروسته دا ټیګ چې دا کلوز کومه میټا ټیګ کلوز کومه. راځم بل د باډي ته راځم، او په باډي کې چې دا ټیګ په باډي کې چې دا زه یو ټیګ جوړوم چې باډي اصل کې د باډي ټیګ باره کې به یو څو خبرې وکړو. باډي ټیګ کې هغه ډیټا چې د ویب سایټ کې لیکل کېږي که ویډیو وي که لیکنه وي هغه په دې باډي کې راځي. خو دا باډي ټیګ کې دننه چې دا بیا نور ټیګونه هم موږ جوړولی شو. مثلا زه غواړم لیکنه وکړم نو د پیراګراف په نوم باندې پی په نوم باندې یو ټیګ جوړوم. پی په اصل کې مطلب پیراګراف. په دې پیراګراف کې زه دننه لیکنه کوم، لکه زه ورته وایم چې لیکنه کومه چې this is my first program، او یو بل هغه هم کومه یو بل لیکنه هم کوم چې hello world.
اوس زه غواړم چې دغه دې پریویو وګورم، مطلب زه وګورم چې دا لیکنه خو ما وکړله چې دا څنګه ښکاري په ویب براوزر کې. نو تاسو کتلی شئ دغه د نښه چې ده دا د لایف پریویو لپاره استعمالیږي. لایف پریویو مطلب دا چې هغه لیکنه هغه تغییرات چې زه دلته په دغه ټکسټ ایډیټر کې راولم هغه دا په برای راست ډول باندې چې دلته په هغه کې راولي په دې براوزر کې. نو زه دغه لیکنه سیف کوم کنټرول اس وهم دغه او له دې ځای نه هغه چې ده تاسو کتلی شئ ډایرکټ چې ده په اتوماتیک ډول باندې د براوزر نوم چې ده دغه لیکنې نوم چې ده مخکې index.html و اوس چې ده ټیکنیکل RHA ته واوښت، ځکه ما دلته ورته ویلي و چې دغه ټایټل ماته ټیکنیکل RHA که. همدارنګه دغه لیکنه د پاراګراف لیکنه د باډي ټیګ منځ کې چې ما لیکلی و دا هم راغله. دلته یوه مهمه خبره دا ده چې دلته ما دغه لیکنه په 2 کرښو کې وکړه، تقریبا 3 کرښو کې وکړه، خو دلته چې دا په 1 کرښه کې راغله. دا ځکه چې دغه HTML چې دا د دې لیکنې ته اعتبار نه ورکوي. مطلب دلته که ته هر څنګه لیکنه کوې دلته به چې دا په 1 کرښه کې راځي، تر هغو چې دلته ته په دغه کوډ کې ورته ونه وایې چې دا ماته په 2 کرښو کې. نو څنګه به موږ ورته وایو دلته چې دا یو بل ټیګ استعمالیږي چې هغه د بریک په نوم باندې. نو زه یو استعمالومه بریک BR په نوم باندې ټیګ ده او دا یو داسې ټیګ ده. دا نور ټیګونه تاسو کتلی شئ د هیډ ټیګ شو یا د HTML ټیګ شو، دا ټول یو سټارټینګ ټیګ لري مطلب شروع کیدونکی ټیګ، او بل چې د کلوزینګ ټیګ لري چې همهغه شروع کیدونکی ټیګ په شانتې ده خو صرف دغه نښه پکې ده فارورډ سلیش پکې اضافه ده. خو دغه د بریک ټیګ چې کوم ده دا چې دا کلوزینګ او سټارټینګ ټیګ نه لري، یو ټیګ ده. ځکه دغه لیکنه چې ده د پاراګراف په نوم باندې ده حتما مطلب پاراګراف ته جوړول غواړي تر کوم ځای پورې د پاراګراف جوړول غواړي. خو بریک مطلب دا چې دلته ماتوالی راوله، دلته کرښه چې ده بدله که نور څه ده. دا یو داسې ټیګ ده مطلب چې بریک چې دا کلوزینګ ټیګ ته ضرورت نه لري. نو زه کنټرول اس هم دا سیف کومه، تاسو کتلی شئ ډایرکټ په اتوماتیک ډول باندې دا بلې کرښې ته واوښتم. له هغې نه وروسته یو بل ټیګ استعمالوو مثلا د هغه په نوم باندې ده. مثلا زه غواړم دغې لیکنې ته چې دا پاراګراف خو مې جوړ کړ، دې پاراګراف نه مخکې دلته دې لیکنې ته یو عنوان ورکړمه. نو عنوان ورکومه او ورته وایم چې دغه لیکنه چې ده زما دې ته ولیکه چې HTML کورس. نو HTML کورس خو HTML کورس د عنوان په ډول ولیکه. نو عنوان ته په انګلیش کې هیډینګ وایي. نو د H په نوم باندې ټیګ ده. په H کې تاسو کتلی شئ 6 ټیګه راغله. نو مطلب دغه عنوان ته کومه څه غواړئ؟ دغه عنوان تر ټولو اول غټ عنوان غواړئ. غټ عنوان که چېرته H1 ووهو دلته H1 په نوم باندې ټیګ جوړ کړو او په دې کې مثلا څه ولیکو، لیکنه وکړو. زه ورته ووایم چې دا لیکنه ماته وکړه چې HTML کورس HTML کورس او له هغې نه وروسته چې ده دغه هیډینګ به چې ده کلوز کړمه. او کنټرول اس به ووهم. تاسو کتلی شئ HTML چې ده په عنوان په شکل باندې ولیکه. تاسو کتلی شئ دغه د H1 په نوم باندې کوم ټیګ چې ده دا ټیګ ما ولیکه او دا عنوان یې دلته د HTML کورس په غټو تقریبا غټ ولیکه. که چېرته دغه زه د H1 H2 کمه مطلب هیډینګ 2 کمه H2 نو بیا به هم هیډینګ وي، دا بیا به هم دا یو هیډینګ یا عنوان وي. خو
فرق به دا کوي چې دغه د فونټ سایز یا د خط سایز به لږ کم شي. ګوره تاسو کتلی شئ HTML کورس لږ کوچنی شو. که چېرته زه دا 3 کمه نو نور به هم کوچنی شي. تاسو کتلی شئ که چېرته زه دا 3 کمه نو نور هم کوچنی شو. که چېرته زه دا 4 کمه نو دا به نور هم کوچنی شي. که چېرته زه دا 15 کړمه نو دا به نور هم کوچنی شي. او که چېرته 15 کړم نو دا به نور هم کوچنی شي. تاسو کتلی شئ. او که چېرته زه دا 6 کړمه نو دا به تر ټولو کوچني حالات ته یا مینیمم حالات ته راورسېږي. تاسو کتلی شئ تر ټولو کوچنی چې تقریبا دا د همدې هغه قدر ته د دې لیکنې قدر